زما چې کوم کتاب لوست هغه کې د باچا خان ذکر نو هغه کې د ډاکټر کینګ ذکر وو نو ما وی چې د ډاکټر کینګ ذکر کوم او د باچا خان ذکر نه کوم دا خو ډیره بې انصافي ده زما ډاکټر کینګ نه خو باچا خان ډیر کار کړی وو نو زما طریقه کار دا دی چې زه کتاب لولم د یورپ په مثالونه او خپل کلتور ته دلته راولم او په ساده پښتو کې بیانوم کله کله مونږ د انګلیش په خلکو باندې خرڅو نو چې کله مونږ انګلیش خرڅو نو بیا خلک وایي چې واه واه ډېر ظالم انګریزي ویلا خو هغه بیا په ژوند او په عمل کې بیا ناراضي ماشاءالله عبدالروف ماشوم ډېر ښایسته سوال وکړ او دا علمیه بالکل دا چې اکثر رایټران او اکثر لیکوال چې کوم دی ډېر زیات خوار وي بلکې دا زه نوم نه علم خو بعضې نه ته لاړ شم د یوه راښکاري خپله وکړي د یوه راښکاري به رانه کړي چې زه واپس خپل کور ته لاړ شم نو ستاسو خبره بالکل ټیک ده بچې ما چې څونه کتابونه لوستي دي زما دا بیګ لیپټاپ بیګ مې راوړم دا یو کتاب چې زما د هر میاشتې دا روټین چې میاشتې زه یو کتاب لولم او هغه زیاتره په انګلیش کې وي او بیا زما هغه کتاب زه خلاصه په پښتو کې کوم او بیا زه د ویډیو په شکل کې دا پښتون لارښود په فیسبوک او یوټیوب باندې اچوم چې نور خلک یې ولولي اوس د دې کتاب 8.99 پاوند قیمت دی خو دلته ما په هغه وخت کې چې کوم دا اغوستم دا په 2.5 روپۍ اغوستو په څومره اغوستو بچې په 2.5 زره زه چې کتاب ولیکم نو هغه په 200 روپۍ دلته څوک نه اخلي او دا چې کوم کس لیکلی دی نو دا امریکن دی او په عبدالله په 400 کې په 2.5 روپۍ د هغه کتاب واغسته نو ستا بچي څه خیال دی چې د دې کس خدا مالی دی نه دی د دې کتاب ولې ما په 2.5 روپۍ واغسته کوم سړی چې په ډیرو پیسو ګټلو باندې کتاب لیکلی وي او هغه سره پیسې نه وي نو د په کتاب کې به همدغه څیز دی کتاب به هم کنګال وي خو که چېرې فرض که د په پیسو ګټلو باندې کتاب لیکلی وي او د سره پیسې وي نو د دې خبرې مطلب دا شو څنګه چې مونږ ووي چې دې څه وایي دا د په عمل او په ژوند کې هم شته دی نو څنګه چې د یو انسان په ښه تقریر باندې د هغه په خپل عمل نه وي نو بل سړی به پرې عمل وکړي نو دغه شانتي د چا په کتاب چې خلک عمل نه کوي د هغې بنیادي وجه دا ده چې د په کتاب کې وزن نشته دی دغه کتاب چې دلې پیسې ونه ګټي دی او بل چا څه پیسې وګټي نو د دې مطلب دی چې کتاب خراب دی کتابونه خراب دي دغه کس دا کتاب دونه قیمتي لیکلی نه دی چې نن ته فایده ورکړي نو بل چا ته فایده ورکړي دغه وجه ده اوس همدا کتاب سر تاسو سټډي کړو ما هم سټډي کړو خو سر مطلب تاسو ته فایده واسه تاسو هغه خپل پریکټیکل لایف کې سر مطلب عملي وکړو سر خپل پریکټیکل لایف کې دا او دا کتاب زه ریډ کوم سر خو زه څه فایده ما صرف جسټ ریډینګ لپاره سر ما څه سجده سي بیسیکس چې مطلب زما او تاسو باندې کې فرق دی چې مطلب زه خپل پریکټیکل لایف نشم کنورټ کولای تاسو کنورټ کولای یو خو زه دې ماشوم ته د عزت نه پاسه ما او دې بغاړه چې ماشاءالله ډېر زبردست زه تاسو ته مبارکبادي درکوم روان دی چې زما په سرحد یونیورسټۍ کې لیکچر و په سوات کې هم زه ورکوم په ګوجرانوال یونیورسټۍ ته هم تللی وم اوس ریسنټلي زه کراچۍ ته هم تللی وم لاهور ته هم تللی وم او اسلام آباد ته هم تللی وم داسې سوالونه ما نه چا نه دی کړی دا فرست ټایم دی ډېر اوس د دې سوال جواب چې یو کتاب دی یو کس ته فایده واخلي بل کس ته کمه فایده واخلي یا نه اخلي بچی دا ډیسپرین ګولۍ خلک ډېر زیات خلک استعمالوي کو لږ خلک استعمالوي ډېره نو زمونږ د عامو خلکو مزاج دا دی چې په سر مې درد یو ډیسپرین ګولۍ راوړه زر دا سر درد ښه شي کیدای شي زمونږ دا سر درد ډاکټر صاحب ناسې د معدې د وجې نه وي کیدای شي زما ټمپریچر وي د هغې د وجې نه وي کیدای شي هایپر ټینشن وي یا ټینشن د وجې نه وي او دا کیدای شي دا ډیسپرین ګولۍ ماله نورم کار خراب دي نو یو خو زمونږ د خلکو دا مزاج دی چې زه دا کتاب ولولم چې بس سبا ماته فایده راکړي سبا ماته فایده راکړي نو د دغه مزاج د وجې نه هغه کتاب هغه ته فوراً فایده نه ورکوي کتاب چې چاته فایده ورکوي زما د اندازې مطابق 15 کاله کم از کم پکار څو کاله
15 کاله کم از کم پکار دي. او تاسو ته زه د یو دلیل درکم. په امریکا کې په فاینانشل فریډم باندې یو کس دی جیمرون نومیږي. جیمرون وایي چې زه خپل منټور لا شوف له لاړم چېرې حالات مې خراب دي او په مشکل سره زه خپل بیلونه ادا کوم، یعنی معاشي لحاظ مې ډېر خراب دی. نو هغه ما ته ووایي چې ته 15 کاله وقف کولی شې. وی ما ورته چې 15 کاله خو ډېر زیات دي، خو زه بس خدای کړی ناکام دی. نو وی 15 کاله هغه سره زه پاتې شوم، هغه ما باندې بل کار نه دی کړی. کتاب به را باندې لوستو او عملی طور باندې به بیا هغه ما باندې اپلای کو. کتاب به لوستو عملی طور باندې اپلای کو. نو وی 15 کاله پس دې قابل جوړ شوم چې په امریکا کې ما خپل بزنس شروع کو او زه دلته د خلک کروڑپتی زه بیا کروڑپتی شوم. نو مونږ وایو چې نن مې کتاب ولوسته او سبا ما ته فایده راکړه. نو د دغه وجه نه د دې جلبازۍ د وجه نه بعض اوقات مونږ ته کتاب سل پسله فایده نه راکړي. یو وجه. دویم وجه دا ده کله چې هم مونږ کتاب د عمل لپاره ولوسته د هغې بیا یو شانتې فایده وي، او کله چې کتاب مونږ د نمبرو لپاره لولو د هغې بل شانتې فایده وي. زه په اسلامیه کالج کې وم، د کیمسټرۍ پیپر وې سمې رټۍ مې لګولې وې. هغه دیوال باندې مونږ اکثر لیکلي دا وخت به هم تېر شي، سخته ګرمي مونږ دا وخت به هم تېر شي، او وخت هم تېر شو. خو چې دا کیمسټرۍ پیپر مې ورکړ او زه رالمه، ته به نه وې چې ما ته کیمسټري یاده ده او پیپر مې ښه ټاپ کړو. بس هغه حال کې رانه علم هم پاتې شو. نو کله کله کتاب مونږ د نمبرو دپاره یا د خلکو د ښودنې دپاره یا د بل مقصد دپاره ولولو، د هغې فایده ځکه نه وي. کوم کس چې کتاب د دې دپاره ولوستو چې دا باندې به زه عمل کوم، بیا به د هغې فایده وي. نو زما په لحاظ سره دوه خبرو د وجې د کتاب بعضې خلکو ته فایده نه کېږي. یو د هغې دا وجه ده چې مونږ فورا نتیجه غواړو. نو دا ډسپلین ګولې نه ده چې فورا نتیجه ورکړي. دې کې به کم از کم 15 کاله لګېږي او د هغې کتاب باندې مونږ مسلسل عمل کوو، او چې مونږ ته مشکل راځي د هغه کتاب د اتر نه یا د پروفیسر نه به تپوس کوو. دویمه وجه تاسو ته ما دا وویل چې فورا نتیجې نه وروستو مونږ کله کله کتاب دې دپاره ولولو، د عمل دپاره یې نه لولو، نو د هغې د وجې نه هغې اثر په مونږ باندې کم وي، او د دغې وجې نه اکثرو خلکو ته فایده د کتاب نه کېږي او ډېر کمو خلکو ته فایده د کتاب کېږي. سرجي دویم کوېسچن مې دا دی، لکه څنګه چې تاسو وویل چې زما دا روټین و چې زه به میاشت کې کتاب سټډي کوم، او مطلب تاسو دا زیاتره انګلیش وي. زما کوېسچن دا دی سرجي چې خبره راشي د قام د ترقۍ، باچا خان وایي چې کوم قومونه خپله ژبه هېره کړي هغه قومونه ورکېږي سرجي. او څنګه تاسو وویل چې سرجي چې موږ خپله ژبه څو پورې نه وو اپناو کړي او خپل روایات مو نه وي اپناو کړي، موږ هغه پورې ترقي نه شو کړی، اول به خپل ځان چینج کوو. لکه څنګه تاسو ویل چې مطلب زه د انګلیش کتابونه ډېر داسې به زموږ هر یو سرجي کوم چې زموږ رول ماډل دي، زموږ ټیچرز دي، هغه دا کتابونه سټډي کوي، خو هغه زیاتره انګلیش سټډي کوي. نو سرجي که موږ وګورو چې یو کس د انګلیش کتابونه سټډي کوي، نو هغه خو د انګلیش رایټرز دي، نو د هغوی په بوک کې به خامخا د سرجي د یورپ هغه اثر وي چې هر څنګه وي سرجي. نو څنګه سرجي ولې موږ باید خپل کتابونه سټډي نه کوو، بیا به څنګه موږ ترقي کوو سرجي چې داسې راغلی؟ ماشاءالله ماشاءالله ویل داسې کار دی چې زه کوم د یورپ کتابونه ولولم که نه، نو هغې کې زه خپل مثالونه ورچوم. زما چې کوم کتاب لوست هغې کې د باچا خان ذکر نه و، هغې کې د ډاکټر کینګ ذکر و. نو ما وی چې د ډاکټر کینګ زه ذکر کوم او د باچا خان ذکر نه کوم، دا خو ډېره بې انصافي ده. زما ډاکټر کینګ نه خو باچا خان ډېر کار کړی و. نو زما طریقه کار دا دی چې زه کتاب لولم د یورپ په مثالونه او خپل کلتور ته دلته راولم او په ساده پښتو کې بیانوم. کله کله موږ د انګلیش په خلکو باندې خرڅوو، نو چې کله موږ انګلیش خرڅوو نو بیا خلک وایي چې واه واه ډېر ظالم انګریزي یې ویله، خو هغه بیا په ژوند او په عمل کې به بیا نه راځي. نو کتاب به د هغې ځکه لولو چې خفه کېږو به نه، دغې خلکو کار خو کړی دی که نه، ادارې یې جوړې کړي دي که نه. تاسو چې په زړه کې دا سټنټ لګوئ، نو دا ډاکټر صاحب تاسو خو پښتون یې که نه، خو هغه سټنټ پښتون جوړ کړی دی. خو لږ په دې پښتون په دې زړه کې ولې لګوم؟ مجبوري ده. پښتون دې سټنټ جوړ کړي، زه بیا پکې پښتون سټنټ لګوم، جرمني به نه لګوم. خو تر څومره چې پښتون سټنټ نه یې جوړ کړی، نو په زړه کې به مال خو د هغې هغه لګوم که نه. نو دغې دپاره خو زه دا منډې تړلی وم چې تاسو غوندې پښتانه راشي او پښتون سټنټ جوړ کړي، نو بیا به پکې انشاءالله العظیم زه بیا د پښتون کتاب لولم او دغه کتاب به لولم. یو خبره.
او چې کوم د پښتنو صحیح کار کوي نو هغه کتاب هم ما سره شته دی زما لایبرری ده په هغې کې د پښتنو ځان له شلف دی او د دې خلکو ځان له شلف دی د اردو والا ځان له شلف دی نو دا نه چې زه هغه نه لولم هغه هم لولم او دام لولم نو بیا د هغې نه ننجوم رالم او تاسو ته په ساده الفاظ نو تاسو چې ما کوم لیکچر ده دا پوره د دریو کتابونو خلاصه ده او ما تاسو ته په یوه نیمه ګنټه کې بیان کړه او په ساده پښتو کې مې بیان کړه نو موږ به د هغې خلکو نه تر څو چې موږ خپل نظام پوره نه جوړ کړی د هغې نه به زده کړه کوو حکمت د مؤمن میراث دی دا چې چا سره وي دا به چې زده کوو راوړو به او په ساده مورنۍ ژبه کې پښتنو ته به ښایو نو که هغه د کتاب په شکل کې وي که هغه د ټریننګ په شکل کې وي که په هر شکل کې بیا پکې خپل مثالونه به اچو بې انصافي به نه کوو د هغې هغه مثال به هم ورکوو او ورسره به خپل هم وایو سر دا خو صحیح شو دا خو ستاسو سر جي یو څو یو عام کس سر جي چې هغه دونه د هاي لیول څه یو عام کس یو هغه د انګلیش کتاب سر جي چې هغه به څنګه د خپل اثر راځي خپل دغه به څنګه اخلي ماشاءالله ماشاءالله ما چې کله ډرایوینګ زده کوم که نه نو دا ګاډي مې یو لس ځله سم ګرولې را ګرولې وو خو چې یو 3 کاله مې ډرایوینګ وکړو نو اوس رانه ګاډي نه ګرېږي نو چې دا کوم ماشوم دا کتاب وایي نو یو 3 کاله به خامخا دې د هغې اثر اخلي خو 3 کاله به وروسته دې دونه تجربه کار شي چې د هغې هغه اثر به هم نه اخلي او د هغې نه به علم رالي او په دې خپل موجوده کلتور کې به چې خلکو ته به بیانوي نو 3 کاله تجربې نه به وروسته انشاءالله دې قابل شي دې خبرې ثانک یو سر او سر جي زه ډېر زیات خوشحاله شوم په دې باندې سر جي چې اکثره کسان مونږ کتلي دلته مطلب ادارو ته راشي دغې په خپله مورنۍ ژبه کې سر جي مطلب خبره به خپل پښتون ته کوي خو ورته به انګلیش کې سپیچ تاسو په پښتو کې وکړه سر جي ډېر زیات خوشحاله شوم ثانک یو سر